سلام او درناوی. پس از خبر ګورئ زه زمریالی عباسین یم. افغانستان لا هم په داسې هیواد دی چې تر ډیره پورې په وارداتو باندې تکیه کوي او په خپله کور دننه نه د فابریکو جوړېدل او نه هم د حکومت لخوا د داسې یو پروګرام وړاندې کول چې هغه وکولی شي په کور دننه د اقتصادي پراختیا او پر ځان بسیاینې لپاره لاره هواره کړي. هغه څه دي چې تر ټولو جدي دي. بل لور ته افغانستان په وچه کې ایسار هغه هیواد دی چې د بندنونو سره د لرېوالي له امله یې ګڼ فرصتونه هم له لاسه ورکړي. د هیلو او امیدونو یوازینی څرک د چابهار بندر و چې له یوې اوږدې مودې راهیسې افغانستان د هغې لپاره لابیزم ترسره کړ. په دې برخه کې هڅې او هلې ځلې وشوې او اوس دا دی د یو مثلث په شکل کې دغه پروژه تقریبا د اکمال تر حده د ایران، افغانستان او هند ترمنځ رامنځته شوه، چیرې چې د دوی ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې مهم بلل کېږي. بندیزونه پر ایران وارد شول او په دې ترڅ کې په تازه مواردو کې له هغې یوه ورځ وروسته چې د ډانلډ ټرمپ ادارې پر ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، اعلام یې وکړ چې دا بندیزونه به د چابهار بندر په تړاو استثنایی بڼه ولري او عامل هم په افغانستان کې د اقتصادي غوړېدا او په دې هیواد کې له بشري ځواکمنتیا سره مرسته ده. جزئیات یې په ریپورټ کې وګورئ. تر هغې وروسته راځو بحث پرې کوو. خوشبینۍ په توګه رامنځته کېږي هغه دا ده چې دا د افغانستان لپاره یو فرصت بلل کېږي او امریکا هم وایي چې موخه یې د افغانستان اقتصادي غوړېدا ده او بل لور ته هند هم وایي له دې پروژې به منفعت یا ګټه ترلاسه کړي. د بحث لپاره همدا شیبه پس از خبر سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی احمد شعایب رحیم او ترڅنګ د تجارت وزارت پخوانی معین مزمل شینواری موجود دي. تاسو ورته ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته ونه کوو چې زموږ ول چې هند او افغانستان د یو سیاسي معضل له مخې د پاکستان ترمنځ د اړیکو په ځانګړې توګه د اقتصادي راکړې ورکړې له امله له یوه داسې حالت سره مخامخ وو چې ډېر زیات وخت په دواړه هیوادونه د پاکستان همکارۍ ته اړ کېدل. چابهار اوس هغه ډول چې ډېر په دې باور دي یو بدیل و چې دغه ستونزه له منځه ولاړ شي، ځکه سیاسي کشالۍ او ناخوالې او هغه کشمکشونه چې رامنځته کېږي مستقیما په اقتصاد خپل اغېز پرې باسي. اوس راځو د هند اړخ ته. په هند کې ځینو تحلیلونو تازه له هغه وروسته چې پرون دغه مسله اعلام شو چې چابهار به مستثنا وي د امریکا له بندیزونو چې پر ایران یې وضع کړي دي. په دې مورد کې اوس هند دا ځان ته یوه ډیپلوماټیکه بریا بولي، وایي چې په دې ډول به دوی اوس وتوانېږي اقتصادي راکړه ورکړه په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه له افغانستان او ایران سره په آزاد ډول ترسره کړي. واقعا هند لاسته راوړنه یعنې دا بلل کېږي د هند لپاره یوه لاسته راوړنه او په عین حالت کې هغه څه چې هند باید کړي وای د نیمه کارونو په توګه تکمیل دي که نه لا هم ډېر زمان ته اړتیا لرو چې شینواري صاحب وایي. د لوی بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نعمت تاسو ته شینواري صاحب او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. د دې نه مخکې چې ستاسې سوال ځواب ته راشم یو مهمه موضوع دا ده دلته چې تاسو په شروع کې ویلې چې افغانستان په خاطر دوی یو څه نرمي ښودلې چابهار په خاطر، خو دلته یو مهمې موضوع ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا ده چې دلته یو مهم لوری موږ تاسو سره هند دی. که موږ وګورو کله چې تحریمونه وضع شو په ایران باندې او دوی د دوی تیلو تجارت باندې تحریم ولګېده، 15 هیوادونه مستثنا وو چې په هغه کې چین مستثنا و، هندوستان، سویلي کوریا او 2 نور هیوادونه وو چې هغوی د دغه بندیزونو نه مستثنا وو. دلته هند یو ډېر مهمه لوری دی چې هغوی هم چې کله لابي کوي نو په هغه لابي کې هم دوی د افغانستان ومخلي او وایي چې که چیرې بندیزونه سخت شي افغانستان دپاره ستونزه لري. دوهمه دلته لوی لومړیتوب د امریکا دپاره دا ده چې امریکا غواړي چې مرکزي اسیا هیوادونه د سیمه ییز پیوستون په مرسته باندې دوی د روسیې د اتکا نه وباسي او دوی د افغانستان او بیا چابهار او دغسې نورو پروژو د لارې نه دوی غواړي چې تجارت سره وصل شي. همداراز د افغانستان د لارې نه د دوی د تیل او ګاز پروژې دي چې هغه که چیرې افغانستان د لارې تطبیق شي هم د افغانستان دپاره او هم د هندوستان دپاره هم پاکستان دپاره په ټوله کې سیمې دپاره ګټه کوي. اوس کله راشو مشخص دغه وروستیو بدلونونو ته، دلته مهمه موضوع دا ده چې د ډېر جالب سیاست جوړ شوی دی. هغه دا دی چې چین هندوستان په چابهار کې درنه پانګه اچونه کې او ډېر ورته اړتیا هم لري، عجله هم پکې ډېر کوي د خاطر چې دوی چین سره رقابت لري تر څو یو خو په دغه سیند کې دوی خپلو کې دغه خپل ځانونه ځای په ځای کې د ګوادر بندر په مخ کې، دوهم دا دی چې دوی سیالي لري چې څوک به وکولی شي چې زر تر زر او په مؤثره توګه ځان مرکزي اسیا هیوادونو ته ورسي. اوس دلته چین او هندوستان خپلو کې رقابت هم لري، خو په عین حال کې دلته چون ایران یو لوری دی نو دلته بیا چین د دغه پروژې ملاتړ کوي. بل خواته
دلته مهمه موضوع دا ده چې په عین حال کې کله موږ دغه وروستي بدلونونه ګورو د دې لپاره ډېره مهمه دا ده چې په دغه پروسه کې تر ټولو سلو او ټولو بېزړه چې پرمختګ کړی هندوستان او ایران ترمنځ هغه ایران دی. دغه لوی لامل دا دی چې 2015 اګست نه مخکې په هندوستان په ایران باندې بندیزونه و. دلته هندوستان لومړیتوب وښودو او دوی په زرنج دلارام سړک تکمیل کې بیا چې کله تحریمونه لرې شو پروسه تیزه شوه. یوه برخه کار د هندوستان په لومړي پړاو کې چې دوی باید بشپړ کړو دوی دغه کار بشپړ کړو. کله چې دا پروسه دویم پړاو ته ځي نو چابهار بندر هغه تړون له مخې ایران اړ و چې د هندوستان ایکسم بانک نه د پاسه یو نیم سل میلیون دوه نیم سوه میلیون ډالر شاوخوا دغه پیسې دا پور راواخلي او بیا د خپل کارونه چټکۍ سره تطبیق کړي. مشکل دا راغی چې کله دغه د ایران نوبت را رسیږي ایران دلته سستي کوله. دغه لوی لامل دا و چې ایران نه غوښتل چې داسې نه چې دا پورونه دا واخلي دلته پانګه اچوونکو کې بیا د بندر کار په ټپه باندې ودرېږي. نو دلته ایران څو تشویشونه لري. که چیرې مستقیما په چابهار باندې هم مستقیما بندیزونه یا تحریمونه نه وضع کیږي سره د هغې هم تر څو چې ایران باندې دغه نور بندیزونه یي ایران به هیڅکله په جرأت باندې خو اساسا پوښتنه دا راځي چې د ایران دریځ که څه هم اوس له دغه بندیزونو لرې کولو یا استثنایي حالت وروسته ډېر دریځ د ایران رامخته شوی نه ده چې دوی څه کول غواړي او په عین حالت کې د دوی ګټه او زیان څه دی. په دې مسایلو هم راځي تم کیږو. په دې شیبو کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو. دوام ورکوو که چیرې دا ډول وي رحیم صاحب تاسو به درشم نو بیا خو د چابهار نه افغانستان ډیره ګټه پورته کولی شي لکه هغه ډول چې که د چین پر وړاندې دیوال جوړیږي نو دلته د ایران تیل هغه مواد خام او پاخه چې افغانستان ورته ضرورت لري هغه ترانزیټي لاره چې اوس یادیږي د INSTC په نامه باندې نور موارد چې یوازې چابهار به نه وي د دې سره تړلې نورې پروژې هم پلي کیږي چې دوه عمده پروژې اوس دا د افغانستان لپاره یو فرصت بللی شو هغه فرصت چې بې ساره دی که نه زموږ دپاره ډېر لوی فرصت دی بې له شکه ډېر لوی فرصت دی ځکه چې کله موږ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت خبره کوو د ستراتیژیک اهمیت خبره کوو دا ډېری وخت موږ ته په ګټه تمام شوی ډېری وخت زموږ دپاره په تاوان تمام شوی دی. د هغې علت دا دی چې کله تاسې خپل د ستراتیژیک موقعیت نه صحیح ګټه پورته کوئ تاسې ته ګټې دي. اوس که موږ واقعا دغه سیمه ییزو پروژو دپاره لابي کوو لکه تر یو بریده پورې چې موږ توانېدلي وو چې سیمه ییزه اسیا منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا باور ورکړو چې افغانستان کولی شي دلته یو وار بیا هغه پخوانی حیثیت راژوندی کړي او دې سره به د دوی ستونزې هم حل شي خو تر څو چې دلته امنیت او سیاسي ثبات را نه شي د دوی ګټې به هم خوندي نه وي. نو موږ توانېدلو چې تر یو حده پورې موږ د دغه پروژو نه په استفادې سره خپل هغه بیانیه په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات په برخه کې موږ ډېر ښه پورته کړې ده. تاسې خبر وکړه د انټرنیشنل نارت ساوث کوریډور دلته یو موضوع بله ده چې که چیرې دلته امریکا هندوستان مخکې ممانعت وکړي او په دوی باندې دا تحریمونه وضع کړي او یو احساساتي برخوردو کړي دا به د پایله به دا وي چې هندوستان به د امریکا په نسبت روسیې سره ډېر زیات نږدې شي. چین سره هم دوی خپل شخړې ته پخوا پرتله ډېر زیات کمې کړي دي. کیدای شي چین چابهار باندې که چیرې ډېر پرمختګ ونه شي بیا به هندوستان ډېر تمرکز په دې کوي چې انټرنیشنل نارت ساوث ترانسپورټ کوریډور باندې تمرکز کوي چې هغه به هندوستان ایران آذربایجان او بیا روسیې ته رسیږي او بل خواته به د بل سره اروپا ته رسیږي چې دا یو ور بیا د ده دپاره تمرکز زیاتېږي. نو امریکا چې هندوستان ته نرموالی ښیي په دریځ کې چې دا موږ ته هم ګټه کوي ځکه چې هلته هندوستان بیرته چې کله دوی لابي کوي هندوستان هم زموږ په د افغانستان په پلمه باندې یا افغانستان په نامه باندې لابي کوي ځان دپاره نو دا بیرته زموږ دپاره ګټه رسي. نو مهمه دا ده چې چابهار په برخه کې موږ د ده په ځای چې موږ هندوستان ته په تمه کینو چې هندوستان زموږ دپاره غږ پورته کړي موږ هم باید د سیمو هیوادونو سره په شریکه په دغه چابهار پروژې دپاره موږ فعاله لابي وکړو هم امریکا سره موږ په جرأت باندې وغږیږو. یعنې اوس دې لابي ته راځو هغه ډول چې د امریکا د ادارې د ډانلډ ټرمپ ادارې په ټوله کې که په لنډو ټکو وي خپله ډانلډ ټرمپ هغه حساسیت چې
سربیره پر دې چې جرمني، فرانس او هغه نور هیوادونه چې په هغه تړون کې شامل چې له ایران سره یوه ډیل او معاملې ته ورسېدل او د هغه اټومي لانجې د یو حل په توګه دا مسله مطرح شوه. اوس دغه مسله بیرته امریکا تازه کړه، ولې نور زړه نازړه دي، یا جرمني، فرانسې او د دوی نورو متحدینو خو اعلام په زغرده وکړ چې دوی به خپلې اړیکې اقتصادي ډول باندې ساتي له ایران سره. دې مواردو ته په کتو اوس راځو د چابهار اهمیت ته. یا چابهار هغه ظرفیت لري چې په ټوله کې د مخې یادونه وشوه د چین په څیر د یو ستر اقتصادي هیواد پر وړاندې یو کتلې په توګه حرکت وکړي، د روسیې لپاره په ځای مواردو کې داسې یو څه شي چې اقتصادي برخه کې په آسیا او په ځانګړې توګه مرکزي آسیا کې عمده رول ولوبوي. او چابهار کې په ټوله کې آیا دا ارزونه شوې چې ظرفیت یې څومره دی او دغه دومره ډېر موارد چې اوس چابهار پورې تړل کیږي دا برآورده کولی شي، یعنې ترلاسه کیدلی شي؟ یوه مهمه نقطه دلته دا ده که چیرې موږ ګوادر بندر ته هم وګورو د هغې عمده موخه هم اقتصادي نه وه، هغه عمده موخه امنیتي وه چې د پاکستان اردو ورته ځکه غاړه کېښوده چې په دغه نقطه کې دوی د هندوستان د بحري ځواک په هیڅ صورت باندې دوی د هغوی مقابله نشوه کولی، نو ځکه دوی د دپاره غاړه کېښوده. وروسته بیا د دپاره هغه اقتصادي موخې وټاکلې شوې چې اوس سیپاک او نور موضوعګان راځي. په عین شکل کې د چابهار د پروژه چې هم ده د هم هغه ستراتیژیک اهمیت هم سیاسي دی، هم امنیتي دی او هم اقتصادي دی. نو دوی غواړي چې د سیاسي او امنیتي او اقتصادي ګټو په خوندي کولو سره په دغه ځای کې سیمه نفوذ ومومي. نو اوس دلته مهمه موضوع دا ده چې واقعا هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره د یو ډېر غټ لوی چانس دی. چانس ځکه دی چې د مرکزي آسیا هیوادونه چې دغه نوي لسیزې په شروع کې چې کله دوی خپلواکه حکومتونه جوړ شو، خپلواک هیوادونه جوړ شو، تر 2001 پورې چې دوی دغه د نړۍ نه اقتصادي توګې باندې قطع پای د هغوی لوی علت دا چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب او دوی لار نه درلودله. افغانستان دوی دپاره دا فرصت برابروي چې د چابهار د لارې نه دوی نړۍ سره وصل کي او د دوی دغه تجارت پیل کړي. بل خواته دوی د تیلو ګازو هغه تجارت پیل شي او هم هندوستان او پاکستان ته ورسره ګټه پورته کړي. یعنې چابهار تاسې اوس د یوې غټې پایلامې بې له شکه درشل بولئ چې له دې وروسته ډېر نور کارونه په لار دي. نورو ګټو تر څنګ زموږ افغانانو دپاره دا ډېر ښه فرصت دی چې موږ دغه د سیمې اقتصادي ګټو بیانیه وړاندې کوو او د سیمې دغه ګډه بیانیه ورته او حکومت څنګه اوس په لنډو ټکو کې دا راته وایي په دغه لابیزم کې په دغه هلو ځلو کې چې د چابهار لپاره او دومره سترې مسلې چې تاسو ورته اشاره کوله، مزاول شینواري صاحب ورته اشاره کوله، دا مسایلو کې د حکومت رول اوس څنګه؟ ځکه اوس یو ډول دا کریډټ ځي بیرته د ملي یووالي حکومت تر ډېره بریده که موږ وګورو په دغه پروسه کې افغانستان هغه انګلیسي په اصطلاح ورته فری رایډر وایي چې موږ ته داسې یو چانس برابر شو چې هلته هندوستان هم کوشش کوي، ایران هم کوشش کوي موږ ته ګټه رسېږي. خو یوه جالبه خبر زما دپاره تېر میاشت دا و چې هلته کوم مجلس دایرې د ایران، افغانستان او هندوستان او د هندوستان هېواد ګیله وکړه چې افغانستان بهرنیو چارو وزارت لا دوی ته ځواب نه دی ورکړی. نو دغسې خبرونه چې راځي بیا موږ ته تشویش پیدا کېږي چې آیا حکومت واقعا په دغه پروژو کې واقعا بوخت دی او په جدیت باندې کار کوي؟ متحده ایالاتو په هغومره حساسیت سره بیرته چابهار استثنا کړ، بالاخره دا په خپله یو مورد دی. په محدود فرصت لرو د 10 ثانیو دپاره که ممکن وي ځواب راکړئ. د نیابتي جګړې په ترڅ کې د نیابتي اقتصادي رقابتونو ډګر هم افغانستان بلل کېږي. په دغه ډګر کې اوس اقتصادي اړخ کې به افغانستان آیا ریسک او ګواښونه هم له ځانه سره ولري؟ ګورئ که ساده یې تاسو سره ټول کړم، دلته ټوله ستونزه چې ده هغه دا ده چې د چین اقتصادي غځونې چې دي دا امریکا ځان دپاره خطر ګوري او تر څو چې په دغه غځونې کېږي امریکا به خطر احساسي. امریکا کوشش کوي چې د چین دغه اقتصادي پرمختګ کنټرول کړي چې په هغې کې د ده یو هغه کارت چې دی هغه د هندوستان ودرول دي د چین په مقابل کې، چې دې کې بیا موږ په دغه لویه لوبه کې موږ خپله ونډه ګورو او کوشش کوو چې دغه د سیمې ته د دوی دغه اقتصادي توانونو د لارې نه ځان دپاره هغه ثبات رامنځته کړو چې یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړو چې موږ د ګاونډیانو د یعنې یوازې افغانستان اوس د نیابتي تسلیحاتي جګړې ډګر نه، نیابتي اقتصادي جګړې ډګر هم اقتصاد په دې کې یو ډېر مهمه لوبه ده. ډېره زیاته مننه کوو. کور مودان شینواري صاحب له تاسې هم مننه کوو. پس از خبر هم رانغاړو. پاک الله.